ډاکټر محمد اشرف غني وایي ملا یعقوب راته بېحده ډېر ګران دی. په ټولو طالبانو کې په یو نرم او سیاسي تحلیل کې داسې انځور وړاندې کیږي چې ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو پر مهال د ځینو اوسنیو څیرو په اړه مثبت نظر څرګندوي. په همدې لړ کې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نوم یې هم یاد کړی چې په ټولو طالبانو کې راته ډېر ګران دی او د ورور حیثیت لري. په دې ډول نظرونو کې دا فکر وړاندې کیږي چې که د اختلاف پر ځای د ګډ تفاهم فضا رامنځته شي نو د هېواد د ثبات لپاره نوې لارې پرانیستل کیدی شي. خلک هم تل دا هیله لري چې د سیاسي او نظامي ډلو ترمنځ د سختو دریځونو پر ځای د همکارۍ او خبرو اترو فضا موجوده وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني د خپل سیاسي ژوند په اوږدو کې د دولت جوړونې، نړیوالو اړیکو او اداري اصلاحاتو په برخه کې پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې ملا یعقوب د اوسني نظام دفاعي جوړښت یو مهم مسؤل ګڼل کیږي. دا دوه بېلابېل فکري او عملي تجربې دي، خو د تحلیل له نظره دواړه د افغانستان په راتلونکي بحث کې یادېږي. شنونکي وایي د افغانستان د ثبات لپاره یوازې سیاسي شعارونه بس نه کوي، بلکې عملي همکاري، ملي تفاهم او د خلکو د غوښتنو درک اړین دی. که د مختلفو فکرونو ترمنځ اورېدو فضا موجوده شي نو د باور چاپیریال جوړېدلی شي. په دې ټولنه کې عام خلک له ټولو سیاسي لورو څخه دا تمه لري چې د شخصي اختلافاتو پر ځای د هېواد ملي ګټې لومړیتوب وګرځوي، ځکه د اوږدو جګړو او کړکېچونو تر ټولو لوی زیان همدغه ولس ته رسېدلی دی. په پای کې د افغانستان راتلونکی یوازې د یو شخص یا یوې ډلې په لاس کې نه دی، بلکې د ټولو هغو کسانو په ګډه هڅو پورې تړلی دی چې د سولې، ثبات او پرمختګ اراده لري. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.